स्टाफ लाड़ा بخیر ستړی مشه دې خواته راشه چېرته وې وانا هلته مې ونه پیدا کړې خلک یاره له ما به تار وزګار ګرځې ښه خو دا ځل به ځان سړی کړې د دې ونې پسې دې تړم نو به خپله پوهېږې چې څه رقم انسان څوک دې تلړي دي څه شاید مه غږېږه غږېږه ته ما بیا ما بیا دا خلک د ما مخکې پیدا شو نن ما ته غږېږي هو که نه راغلی مسله دلیل وایي ښه زه اصلي مسلې ته نه اوس به مې وار در باندې کړی و خو مشکل ده بل دی مخ شاق مه خرابوه بیا دغه بیا ساو ګډوډ کېږي که مې ساو ګډوډ شو بیا نو د ګیلاله ځان ګوره ما له جنګه تو باغ کړې ښه خو قسم که مغزه مې خراب شو 3 ډازه دې ولم 3 خبره دا شله اوس په جنګ ونه کړو ته ښه څه سوله به راولو د جنګ نه چای نه جوړېږي دا جنګ د سپیانو کار ده آفرین دغسې ګوره مولا اوله نصیحت درته وکړه چې مه کوه که نه زه مشرم درس وایه سبق وایه آینده جوړه کړه خو ته خبر نه پوهېږې خو بس انسان د اوس په مازغه ونه رسېد ته ډېر بېلارې ګرځې زه خپله یوه ځوانۍ کیسه درته ونه کړم یاره ویې که یاره ځوانۍ کې یوه ورځ تور امر را سره وه دا مې یاره تقریبا د 2 لکه به مې اخیستی وه 2 لکه مې شیریني ورکړه کس ته پوه شوې خدای خیر یاره په دې وخت کې روانم په دې لاره کې روانم او ښه داسې ډبل دا موټر له ټوپکو ډک څخه ډک چې په دې وخت کې یاره 3 امریکایي عسکر وه لږ پرېږده کېدای شي یو نفر دا مخکې ودرېده چک پوینټ کې یاره چې دا مخکې راته ودرېدل ویل چېرته ځې ځوانه چې په دې وخت کې یاره د یو ته مې سیلي ورکړه په ځان پوه نه شو انسان ده که نه انسان ده که نه دا کلا کار نه کوي کلا جدي کېږي دغه رقم مې ووهه یاره کم 12.5 متره به ور شوی 12.5 متر 12.5 متره نه پوهېږم تا منافر ورکړی ده تا بالښت ورکړی ده شاید یو متر وي ځای په ځای چې دا 40 عسکرو دی ولید 40 عسکرو له ډاره زوپونه وکړه ټول له ډاره چپه شو خالي په دیوه سیلي هو په دیوه سیلي 40 وړو زوپونه وکړه لالا خو دې داسې بادرۍ کړي تاسې خو هسې بس ځان ته خوشحاله ګرځې زه خو دې لیاس کوم هم دلته دې وهم اعصاب مې هم دلته دې وهم ځای په ځای نه دا په ګوته دې داسې دا معمولي داسې دې څملوم شاته نه شي کولی او دا وینه او دا ونه وینه دا داسې یو معمولي زور سره یې غورځوم خاص ماست یې په کار وغږ کوم بله ډېرې خطرناکه ونې پرتې وي هم لکه چې تا چپه کړي دي یاره یوه بله کیسه به وکړم لالا خو د ډېرې بادرۍ کړي دي ډېرې داسې ډېرې اوسني ځوانان خو تاسې غوندې چشمه کې په سترګو کې دوی کوي چې موږی یو دوی کوي خود موږی یو نه که نه ګورم نه یې که نه بله کیسه درته وکړم یاره دا بلې کیسې ځایونه پرېښیم زه ته دا بله کیسه دې وکړه دا ګوره دا بله کیسه ګوره ښه یوه ورځ یاره د بر غره سر ته د غر سر وینې دلته وختم پوه شوې دلته وختم د غره سر ته روانم بس په لاره کې چې روانم په دې وخت کې یو شترمرغ و یاره تقریبا دا چې ورته کتل دې د سترګو کار نه کړ خوالې ورته لیدله او خپله د پیلمرغ د شترمرغ وبخښه غلا شوم د شترمرغ پیکداره خوالې وه پیکداره خوالې اچولې ده تیږې مې ورولولې د ټونګې نه رسېدلې داسې شترمرغ وه یاره زه په دې وخت کې ښه وږی یم مال خدایه لاسونه مې جګ کړم دغسې کې چې ما لږ موړ شم چې دې وخت کې شترمرغ غږ وکړه په لالا دې غږ کوه شترمرغ وایي چې د یوه هګۍ واچوله یاره یوه هګۍ مې کیچ کا بله مې کیچ کا په دې ځای کې نو د ما کیچ یو رقم قوي شه چې دا بالونه خو به بیخي نه راته ښکارېده له 10 متره هګۍ راولېدله یاره هګۍ ډېرې وړې وې یاره دا دیګي ته به دې ور واچولې په دا دیګي کې به یې دومره ځای نیوه 2.5 بانجان به دې ور واچول 2.5 دا 2.5 رومیانو خو به کار نه کوه یاره یوه ورځ مې تقریبا 200 مرچه واچول تریخوالی نه معلومېده دا به څه وخوړله دا ټول کلي وخوړله پاتې شوه اخر کې مرغانو ته یې واچوله شترمرغ بچیانو هم دا هګۍ وخوړه بیا هم پاتې وه خو دا بس ومویشله خیراتي شوی و که نه دا پاس غره ته اول ریکارډ ما ایښی هېڅوک نه دي تللي لالا دې په دا ټول عمر کې 20 ځل تللی 20 ځل بېرته راغلی رښتیا خبره چې دا غر ما لیدلی واقعیت ډېر جګ و ته کله سپین ږیرو څخه پوښتنه وکړه چې ریکارډي ځوان څوک و ودرېږه
دلته سوپرکشتم نشي خطر سوپرکشتم خو دا هډوکي وینې دا د آس هډوکي دي آس هډوکي دي چې داسې منډه کو مکمل له غره جوړې چې ته بیخي ته دروغ ته شروع کړې ده د غره خو موږ پرې چې لږ دروغ وایو والا موږ ښه درمه دې پیږو دا څه پاټې دي وشتلې دي دا شاید هغه دا شاید هغه دا شاید ځه زه رسکه لاړم رشخان وهې په موږ په خدای ځه دا یاره دم پو پېژاندم چې غټ جو